په ذهن مې کې یو خبر راتاو وسوله، عجب وخت او دا لړۍ همداسې روانه ده. په افغانستان کې به کله چې د واکسین وخت راغی، هغه د ملکانو بس د ملایانو پکې چې په اصطلاح باندې شوړې به نه ولې، بس تبلیغ به یې کوئ او نورو په لمسونو باندې چې دا واکسین مه کوئ، کافر کېږي، تزریق کوي، دا د دین بېدینه کوي. حال دا چې پولیو واکسین به ستاسو د اولادونو د فلاج لپاره و، هغې مخنیوي لپاره به کوله. هغه به چې راغی، سیزن بهار به چې راغی، ونې به کېناستې، ناګي به دولت کېنوله، هر چېرته بوله، دونه تربیه و هغه نه وله چې دغه ماشومانو ته به ویلي دا نیالګي به ماتوئ، نه ماشومانو به ماتولو، رمو به څېدلې، هغه خوړل. همدارنګه مسؤلیت پذیري په کلیو کلي کوڅو ولسوالیو دې جانې کې به نه و، ښارو کې به نه وله چې هغه ته اوبه ورکړې ولې، دولت به کوم ځای ته رسېدګي کوله. همدا رقم د ملکانو پکې شوړې نه ولې، هغه د مشرانو پکې شوړې نه ولې، یا نوم به یې نه و پکې، ځکه چې پروژه خو بل چا عملي کوله، نو هغو به د منفي پروژو لپاره به یې مخه نیوله. خو که دوی ته پیسې ورتللې، بیا به هېڅ کومه خبر نه وله. نو متاسفانه دا مشکلاتونه، ستونزې موږ زښته زیاتې درلودلې په افغانستان کې او لرو یې، او زر د ټاپې وهل موږ ډېر زر لګوو. یو چې دا انسانان دي چې ورته وایي راسه بچې من دې تعلیم وکړه، تحصیل وکړه، او خرڅ کړی چې ورته وایي خپل فرهنګ کلتور راټینګ کړه، او د نورو کوم ځای کې چې اوس د هغو قوانینو سره ځان اشنا کړه، مزه څه خرڅ کړی. خدای ته خوار مه کنئ، خدای دې بیخ بنیاد وباسه. ککرې به یې دا لکه غویي غوندې، او د بعضې وچې ککرې مغزه به پکې نه وي، زر به اقدام وکړي، عملي به یې کړي. داسې به نه وایي چې خرڅ کړی، سهار وظیفې ته ځې، ته ډوډۍ خپله خورې، اودس کوې، لمونځ کوې، بېګا بېرته خپله ځې، څنګه یې ته خرڅ کړی؟ خپل واک خپل اختیار لرې. خرڅ کړی خو هغه ته وایي چې د ښځې نه د ماشومانو دي چې واک اختیار ونه لرې. خدای ته وګورئ، ځانونه اصلاح کړئ، درس تعلیم یو ټولنه کې جوړ کړئ، ټولنې سره ځان آماده کړئ، نو دا د ټاپې ماپې مه لګوئ، او د ټولنې د اصلاح لپاره اقدام وکړئ. السلام علیکم.